بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د الله تبارک وتعالى د یو کم سل نمونو د سلسله او داغي د فضایل او د برکاتو نن تاسو ته د الحکم داغي بزتا اوستا سلور وظایف خایم، د دې کمالات او د دې فواید به تاسو ته خایم. څوک چې د شپې په اخره کې یعنی د تهجد په وخت کې یو کم سل زل په اوداسه کې دا نوم مبارک الحکم دا وایي، نو الله تبارک وتعالی به د زړه لا یو خصوصي رڼا ورکي. او که څوک د جمعې په شپه باندې دا نوم دومره وایي چې بې حال شي یعنی بې شمېره ځلې وایي پس زرګونو په لکونو ته ورسیږي، نو الله تبارک وتعالی به د زړه د خپل نور نه منور کی. او څوک چې د جمعې په شپه په نیمه شپه کې دا نوم مبارک یا حکم وایي، الله رب العزت به د دې انسان باطن پاک کی. او که څوک د هر مونځ نه پس اتیا ځل وایي یا حکمو یا حکمو یا حکمو، نو دا انسان با په ټول زندګۍ کې چرتم نه محتاج کیږي. الله رب العزت با د ټول حاجتونه د خپل طرف نه پوره کوي.